لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي وي، زموږ د موضوع چې ده نن لوی افغانستان دی. زموږ د تلویزیون نوم لوی افغانستان دی، نو دې په خاطر باندې زموږ د لوی افغانستان د ګټو او د هغې اقتصادي او کلتوري ګټو په اړه به خبرې کوو. له امو تر اباسینه، له پامیره تر بلوچستانه، پریزنټیشن عمر بورا زماني. پیژندنه: لوی افغانستان د تاریخي او کلتوري یووالي مفکوره ده. موقعیت یې له امو سیند تر اباسینه او بلوچستان پورې دی. د افغانستان اصلي سیمې چې پښتانه، بلوچان او نور قومونه پکې ژوند کوي پکې شامل دي. طبي زیرمې، اقتصادي ګټې، غني کانونه لکه مس، سرو زرو، لیتیم، غاز، نفت، یورینیم او نور د انرژي مهمې سرچینې په سیمه کې موجود دي. زه به بیا ځینې لږ تفصیلات ورکوم، خو اول دا ځینې شیونه لږ وویو چې دا پریزنټیشن کې ما څه لیکلي. ترانزیت او اقتصادي ګټې، سوداګري، مرکزي اسیا، هند، چین او منځني ختیځ ته د سوداګرۍ لوی لارې، د ګوادر بندر له لارې سمندر ته لاسرسی، د سیمه ایزو تجارتونو پراختیا. دلته د ګوادر بندر چې دی، نو دا په بلوچستان کې دی چې د لوی افغانستان جوړیږي. لومړی که موږ دغه ګوادر بندر ته لاسرسی ولرو او دا زموږ شي، نو بیا چې دی دا د دې د لارې چې کوم تجارتونه کېږي، نو هغه به بیا ډېر ارزانه وي. که موږ چېرته خپل دغه مدنیات او دا وسایل راوباسو او بیا نورو هېوادونو ته هم لیږو، نو هغه چې دی بغیر د بحر د لارې، د سمندر د لارې نه، بیا هغه زمیني لارې چې دي دا ورته بیا قیمته تمامېږي. نو بیا دغه چې دی دا ډېره ګټوره تمامېږي. دا د ګوادر دا کوم بندر چې دی، که دا چېرته بلوچستان لومړی خپلواک شي او بیا زموږ د افغانستان سره یو ځای شي او لوی افغانستان چې کله جوړیږي، نو دغه چې دی دې ته به زموږ لاسرسی، نو بیا به دا د بحر د لارې به زموږ تجارت بیا موږ ته ډېر اسانه وي. د سیمه ایزو تجارتونو پراختیا، نو د دې د لارې بیا هغه پراختیا هم راځي، لکه چې دلته چې دی دا زموږ تازه میوې او وچې میوې، دا ټول د دې د لارې بیا نورو هېوادونو ته ډېر په اسانۍ باندې تجارت کېږي. که اوس تاسو ته معلومه وي چې کله موږ د پاکستان سره وضع خرابه شي، نو هغه د پښتونخوا سره چې زموږ کومه دا فرضي کرښه ده، دا لارې بیا بندوي، بیا زموږ هغه میوې هم دغه کېږي، نورو هېوادونو ته موږ نشو لېږلی، لکه هند او د بحر د لارې نورو دغه عربي هېوادونو ته. نو ځکه دغه لاره چې ده دغه بیا بندوي په موږ باندې اکثره وخت کې. نو که بیا چېرته زموږ خپله دغه بلوچستان د افغانستان خاوره شي او دغه بندرګاه چې ده دی کې د ګوادر په نوم باندې، نو دا هم بیا زموږ کېږي، نو بیا هېڅ پاکستان ته به بیا زموږ ضرورت نه وي. موږ به د دغه بحر د لارې ټولو هغه غني هېوادونو سره چې لکه عرب او دغه نور هېوادونه چې دي، دې ته به بیا په اسانۍ باندې زموږ لاره د بحر د لارې ورته وي. نو بیا به موږ دغه خپلې تازه میوې، وچې میوې، دغه زموږ نور مدني وسایل دا په هر هېواد ته بیا لېږدولی شو. نو دغه دي. بیا د زراعت او مالداري، اقتصادي ګټې، حاصلخیزه ځمکې او د میوو، غنمو او نورو محصولاتو پراخه امکانات، د مالدارۍ دودیزه او پرمختللي فرصتونه. نو دا هم پکې دي، لکه دې کې داسې دي چې لکه ځینې اوس لکه موږ شمال کې ډېرې ځمکې لرو، نو هغې دپاره اوس هغه کوم خوشتېپې کوم کنال هم جوړ شو. نو که چېرته دغه ټول یو ځای شي او که بیا چېرته زموږ سره دغه دې په خاطر باندې چې پښتونخوا کې نفوس ډېر دی، نو بیا کولی شي دغه ځای کې که چېرته زراعت ته بیا ضرورت وي، نو بیا هغه ځمکې چې اوس شړې پرتې دي او اوبه هم ورته شته دی، نو بیا دا دوی کولی شي چې هلته پکې آباد شي او دغه زراعت دپاره بیا کار وکړي. صنعتي پرمختګ، اقتصادي ګټې او اقتصادي خپلواکي، کورني تولیدات او صنعتي وده. نو څومره چې نفوس ډېري، بیا هماغومره بیا ضرورتونو ته اړتیا وي او ضرورتونو ته چې اړتیا وي، بیا خپله خلک ځینې فرصتونه ځان ته برابروي. نو د دې سره هم هېواد پرمختګ کوي. د بهرنیو مرستو کمښت او د اقتصاد ځان بسیاینې فرصتونه، لکه که چېرته دغه موږ د خپل وسایل په خپله استعمال کړو، نو بیا موږ به د بل چا دغه کومې مرستې چې د افغانستان سره اوس کېږي، دې ته بیا موږ ضرورت نه لرو، ځکه موږ به بیا خپله خودکفا شو، هر څه به خپله په افغانستان کې، او دغه بحر به هم زموږ سره وي او دغه وسایل هم زموږ خپل دي. نو بیا موږ څومره چې تجارت زیاتېږي، بیا هغه ملک چې دی برآمدات چې څومره زیاتېږي، لکه ایکسپورټ، د هغې سره بیا پیسې هېواد ته ډېرې راځي. نو بیا چې دی اقتصاد خپله هېواد چې دی هغه غني کېږي او اقتصاد چې دی هغه پرمختللی کېږي او قوي کېږي هم.
نو ان شاء الله تعالی به دا چې کوم موږ ضرورتونه لرو بیا به دا هم د ته به زموږ ضرورت نه چې نور هیوادونه موږ سره مرستې وکړي موږ خپل به د دې معنی وتوانیږو چې دا د نور هیوادونو سره مرستې کولای شو نو زه دا بل براولو ژبه او ملي هویت کلتوري ګټې د پښتنو بلوچستانو او نورو قومونو ګډ کلتوري هویت د یو مټي ملت جوړونې فرصت او د کبه شي لکه اوس موږ ته غټ مشکلات دي ځکه موږ یو ملت جوړونې ته چې د اکثره د پنجاب فوج چې دی او د استخبارات چې دي د موږ ملت جوړونې ته ځکه نه پریدي هغه په پویږي چې د ملت جوړونې طرف ته لاړ شي نو پښتونخوا بلوچستان به دوی د لاس ورکړي نو همیشه چې دی اوس د پښتونخوا سیاست او د بلوچستان سیاست چې دی دا خو د دغه د جوړونې کوم سیاست چې دی د پنجاب پلاس کې هغه د سیاستونو جوړي چې دغه سیمې خلک چې دي دا خپل مینه کې په جنگ باندې جګړه باندې اخته یو ورسره د افغانستان سره په جګړه باندې اخته کوي نو همیشه په دغه سیمه کې همیشه د جګړې چې کیږي د دې په خاطر باندې کیږي چې دغه پنجاب نه غواړي چې دغه قومونه سره بیرته یو ځای شي او دلته یو قوي اقتصاد جوړ شي نو لدې لپاره همیشه هغه دغه پالیسی پر مخ وړي چې د سیمې د بربادۍ او د ولس په تاوان باندې نو کله کله چې دا موږ ګورو د پښتنو سره زما کله کله مباحثه چې کیږي زه تم دا خبره کوم او هغه چې پښتانه ولې د جګړې مس دوام پیدا کوي مو ته موږ جګړې ځکه دوام پیدا کوي چې د سیاست جوړونه چې د پنجاب پلاس کې د پنجاب د سیاست جوړي چې د سیمه همیشه د اقتصاد د لپاره هم ځای په شي کمزوري کی او په خپل مینو کې په جګړه باندې اخته نو چې تا د پالیسی جوړه کړی چې تا کې شعور راشي په علمي لحاظ او په اقتصادي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې پورته زی نو به خو پکې د پنجاب تاوان دی به په دې پویږي چې بیا دلته چې د افغانان بس ربیرته یو ځای کیږي نو هغه هیڅ کله دا نه غواړي به د کورنۍ یووالي او کلتوري ګټې د استعمار پای نو که چېرته دغه موږ دغه د لوی افغانستان طرف ته ځو نه خو دغه د پنجاب کوم استعمار چې د دینه بزن خلاصو خپل جبه خپل خاور باندې بزمن خپل حاکمیتي د پولي لمنځه وړلو لکه بل به کورنۍ او قومونه سره یو ځای کیږي لکه اوس چې دغه کوم خط چې دی سره د پښتانه چې په دوه برخو تقسیم شوی دي دا سره به یو ځای شي او دغه ته چې د به د تجارتونو خپل منځي تجارت په خپل هیواد کې دا بم به زیاتیږي نو د سره باغ اقتصادي ګټې مرزي او د خلکو په منځ کې باغ تګ راتګ هم زیاتیږي او یو والي طرف ته بزي د استعمار له زخمونو رقونه نو دغه د پنجاب څخه ازادي خپل به منګه د رغونې طرف ته وړي ان شاء الله تعالی تعلیم او فرهنګي کلتوري ګټې او پراختیا د علم ادب او فرهنګ وده د ژبو ساتنه او پرمختګ لکه اوس چې زمونږ ژبه چې دا هغه ورسته په پښتونخوا او په بلوچستان په سیمو کې چې د پښتانه دي او حتی د پنجاب چې زمونږ د ځینې منطقي نیولې لکه ټک او میانوالي هغه باندې ماغه په پنجاب صوبه کې شامل کړي دا ورسته پښتو کمزوري کیږي او ډېر پښتانه چې دی هغه هندي او اردو او سرایکی ژبه ته اوړي نو دغه نه به هم دغه د کې بغټه دای چې به د ټول پښتانه سره یو شي او هغه خپل ژبه به زمونږ واکمنۍ او هغه به د ورکېدو څخه وژغورو د علم ادب او فرهنګ وده ادب خاطر باندې مجبه او پنجاب دی نه به توانېږي چې موږ د علم یا د نورو شینو څخه مېرومه پاتې کی او د جګړو ته دوام ورکړي نو چې کله یو امن راځي به دغه سره دغه علمي او د هر رقم پرمختګ چې دا ورسره کیږي د ژبو ساتنه او پرمختګ دا وشو وزو پایله لوی افغانستان د اقتصادي او کلتوري ځواکمن ملت لپاره مهم بنسټ لري د افغانانو لپاره د یو مهم دی چې موږ باید دا ډېر اهم دی او چې باید لوی افغانستان جوړ شي د دې لپاره ان شاء الله تعالی هر افغان باید کار وکړي اول خو باید خپل په افغانستان کې امن او سوکالي راولي امن جوړ کړو د پرمختګ لپاره کار وکړو د علم لپاره کار وکړو او بیا ان شاء الله تعالی په دغه باندې کار کوو خو د وسنه باید د خلکو ذهنونه په لار او بر کې پښتنو ته بلوچستان ته دعوت په ذهن کې کینو چې په لوی افغانستان کې د ټولو قومونو ګټې دي چې دغه لپاره به کار وکړو دا سیمه د پراختیا او سولې لپاره ستر فرصتونه لري ان شاء الله تعالی